فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپلې خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډهلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر غدارانو هم منلی کندهار. درېیمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې یحیی خان نه غوښتل چې د خپل پلار ملکیت د ورونو سره تقسیم کړي، خو د بلې خوا شاهنواز خان ډېر بې پروا او توند ځوان و او د ملکیت د رسمي ویش غوښتنه یې وکړله. نو د دوی خبرې په داسې انداز کې وسولې چې د تورو موټو ته لاسونه وغځېدله. ډېر ځله د دواړو ورونو پوځیانو د لاهور په کوڅو کې جګړه وکړله، په داسې حال کې چې دوی دواړه هر یو د ښار په خپله برخه کې د مورچلونو او خندقونو تر شا ولاړ وه. کورنۍ شخړې تر 4 میاشتو پورې روانې وې. بالاخره د 1940 د مارچ په 19مه نیټه د یحیی خان ګوریلایان مات شوله او شاهنواز خان د همدغه کال د همدې میاشتې په 21مه نیټه ښار ته ورننوتی. معزول سوی والي د غاصب په لاس کې ولوېدی او د هغه د ترور دردانه بیګم په حویلۍ کې توقیف سو. د امپراتورۍ د صدر اعظم سره د یحیی خان جیجیوالي چې د ده خسر و د شاهنواز خان اندېښنه زیاته کړله او د راتلونکي په برخه کې یې دی هوښیار کړ. دی د یو غاصب په توګه په دې پوه سو چې د باچا په مقابل کې یې خپل باور د لاسه ورکړی دی او د لاهور او ملتان ولایتونو د اصلي والي وزیر قمرالدین خوشبیني د لاسه وتلې ده. سره له دې چې تر 5 میاشتو د ده په مقابل کې کوم عملیات ونه سوله، خو بیا هم دا ویره موجوده وه چې ژر یا وروسته به پر ده باندې د دوی قهر نازل سي. له دې امله د خپل ناظر محمد نعیم خان ډهلي ته ولېږي چې هلته د امپراتور څخه د خپلو تیرو ناوړه کړنو بخښنه وغواړي او د لاهور د حکومت د مرستیال په توګه یې تایید وکړي. د ده استازی و ډهلي ته ورسېدی او د دیوان عبدالمجید خان سره یې مذاکرې پیل کړلې او ورپسې د بخشیل ممالک سعادت خان په واسطه باندې د صدر اعظم سره خبرې اترې او مصاحبه سرته ورسوله. په دغسې خبرو کې ځنډ راتلل یو طبیعي خبره وه، په تېره بیا چې قمرالدین خان له ده سره ښه تمایل نه درلودی. له دې امله شاهنواز خان د بهرنۍ مرستې د موندلو په هڅه کې ولوېدی. دا وخت احمد شاه دراني د کابل په ولایت کې و او شاهنواز خان د هغې وروسته د ده د شهکاریو څخه خبر سو او سترګې د هغه لور ته واوښتلې. ده په جلندر دواب کې د خپل جاګیر د فوجدار عدین بیګ خان په سلام مشوره باندې د یو لیک سره احمد شاه ته یو استازی ولېږي او هغه د خپلې سیمې نیولو ته را دعوت کړي. ده د خپل ځان لپاره د هغه تر قیادت لاندې د صدر اعظمۍ د چوکۍ غوښتنه وکړله. دغه راز د شیعه مذهب غوره کړ او د خپل مهر څخه د تیموري امپراتورانو نومان لرې کړله او پر ځای د 12 امامانو نومان ولیکله. دا کار دلیل به ښایي دا وي چې د پارس د شیعه پوځ په منځ کې ملاتړ پیدا کړي او احمد شاه بابا ته د مغولو سره د اړیکو پر پرې کولو باندې خپل جدیت وښیي. کله چې استازي او لیک احمد شاه ته ورسېدل، نو احمد شاه د شاهنواز خان د استازي او مکتوب ډېر ښه هرکلی وکړ. د خدای ته د هغو له امله شکر وکړ ځکه چې ده هیڅکله د داسې وړ کار په خپله برابرېدو هیله نه درلودله. احمد شاه سمدلاسه په دغو عبارتونو سره یو لیک ولیکي او پوځي مشرانو باندې د شهادت لپاره مهر کړ. په لیک کې داسې لیکلي وه: تاج د احمد شاه او وزارت د شاهنواز. او دغه لیک د خپل یو باوري استازي یعنی بغرا خان په پلسي په لاس باندې لاهور ته ولېږي. مګر هلته حالات بدل سوه. هغه دا چې عدین بیګ خان چې دوه مخې رول یې لوباوه، نو وزیر ته د شاهنواز خان او احمد شاه ترمنځ د پټو اړیکو خبرتیا ورکړله او ورته وویل چې د ده وراره ډېر بې سره سوی دی او د احمد ابدالي سره یې تماس نیولی دی او د خپلو ډېرو ښو خدمتګارانو خبرو ته غوږ نه نیسي. که وزیر غواړي د ده خیال راځي او زړه یې لاسته راوړي، نو دوی به هم د دې توان ولري چې شاهنواز خان ته زارۍ وکړي. وزیر چې د شاهنواز خان غوښتنو او د هغه د استازي عذر غوښتنې ته بې پامه سوی و، سمدلاسه په حقایقو باندې پوه سو. نو بله چاره موجوده نه وه، نو ده د شاهي فرمان پر اساس باندې د شاهنواز مخکنۍ غوښتنې ومنلې او بیا د شاهنواز د خپل ځان ته اړولو لپاره یو لیک واستوي چې په هغه لیک کې داسې ورته لیکلي وه:
د داسې خیالاتو او تمایلاتو درلودل د خواشینۍ وړ دی او د نادر د یو حاضر باش لپاره اطاعت کول شرمناک ګڼل کیږي. یعنی که ته د احمدشاه بابا اطاعت وکړې نو ته خو د نادر یو ملګری یې، نو ستا دپاره د اطاعت کول یو ډېره بده خبره ده. په لیک کې نور داسې هم لیکلي وه، ویل تاسو باید دغه خوار اشنا چې مراد یې احمدشاه بابا و د هندوستان د ټولو سرحدونو څخه وشړئ. د هغه وروسته کېدای سي د کابل، کشمیر، لاهور او ملتان 5 ولایتونه ستاسو تر واکمنۍ لاندې راسي. په دې سبب د خپلو ټولو منابعو سره به یو ځای امپراتوري ستا په لاس کې وي. دلته نو دغه لیک حالات بدل کړل او شاه نواز خان یې بیرته د احمدشاه بابا سره په ټکر کې راوستی. ځکه شاه نواز خان د شاهي فرمان او د صدر اعظم د مکتوب په رسېدو سره چې پکښې د ده د کورنۍ درناوی یاد سوی و او ورسره ژمنه سوې وه چې ستا په باچاهۍ کې به پراختیا در باندې راولو، نو دی خطا وتی او غره سو او خپل تصمیم یې بیرته واړوی او د احمدشاه سره د خپلو مذاکراتو په برخه کې یې بې علاقي وښودله. ده پرېکړه وکړه چې د خپلو عنعنوي بادارانو سره د دراني پر ضد خپل بخت وازمایي. خو هلته بیا احمدشاه بابا اوس خپل ترتیبات پای ته رسولي وه. زیات شمېر افغاني سرتیري د شاوخوا قبیلو څخه د هندوستان د شتمنو ښارونو د نیولو په هیله له ده سره یو ځای شوله. دی د پېښور څخه د 18,000 افغاني پوځ سره چې 3مه برخه یې د ده د خپلې قبیلې څخه وه را روان سو. د اباسین څخه د بیړیو پر یو پله باندې واوښتی او د یوسفزیو پوځي ټولګۍ په اټک کې ورسره یو ځای شوه. په دغه وخت کې د ده استازي یعنې بغرا خان د لاهور څخه د ستنېدو پر وخت ورسره لیدنه وکړله او هغه ته دغه معلومات ورکړل چې شاه نواز خان بیرته د خپل حالت څخه اوښتی دی. بغرا خان په خپله د ناوړه سلوک خاوند او د هڅونکي فصاحت استعداد څخه بې برخې و. علي الدین وایي چې ده د شاه نواز خان سره د خبرو اترو په وخت کې پر ځان باندې کنټرول نه درلودی. دغه راز ده د دراني په خلاف د شاه نواز خان تیاری ولیدله او د دغو اطلاعاتو پر راغونډولو سره ډېر ژر بیرته راستون سو. مګر احمدشاه بابا د دغه خبر په اورېدو سره اندېښمن نه سو. د ده پوځ د جهلم لور ته وخوځېدی او د روتاس ماڼۍ یې د کوم مقاومت پرته ونیوله. ده له دغه ځای څخه خپل پیر یعنې صابر شاه د مخه له لاهور ته د محمد یار خان سره واستوی. په ظاهري توګه د پیر د استولو مقصد دا و چې همدلته د خپلې مور سره وګوري او د ځینو سیمه ییزو ولیانو زیارت وکړي. پیر لاهور ته د رسېدو وروسته د مفتي عبدالله په کور کې تم سو. خو هلته د ده شهرت مخکې له د نکرو مانصر په نامه باندې خپور سوی و، یعنې هغه څوک چې د مړو د ارواحانو سره رابطه لري او پیشګویي کولی سي. په ښار کې دا واضح خپره سوه چې دی د دې لپاره راغلی دی چې د درانیانو په مقابل کې د مغولو پوځ بیا اغېزه کړي. شاه نواز خان د یوه داسې فوقالعاده ملنګ د راتلو د خبر په اورېدو سره اجین بیګ خان او دیوان کرامل هغه ته واستوله چې د ده د راتګ اصلي هدف معلوم کړي. صابر شاه دوی ته وویل زه له هیڅ چا سره کوم کار او معامله نه لرم. د هغه درناوي تر څنګ چې زه دغه ښار ته لرم چې زما د زیږېدو ځای دی او د هغه مسؤلیت څخه ما سوه چې زه د خپلو وطنوالو او حکمرانانو په مقابل کې احساسوم، دا په جرأت ویلی سم چې بې وفایي د خدای جل جلاله او بنده رضایت نه راولي. او دا هم باید درته ووایم چې ستاسو توره د احمد ابدالي سره برابر نه ده. په دغه وخت کې یو تن په خبرو کې ورولوېدی او ورته یې وویل ستا مقصد څه دی؟ آیا زموږ تورې د لرګي څخه او د ده توره د اوسپنې څخه جوړه ده؟ صابر شاه په جواب کې ورته وویل نه، دواړې د اوسپنې څخه دي، خو د ده اقبال او بخت لوړ دی او ستاسو ستوري د هغه سره نه برابرېږي. اجین بیګ خان د صابر شاه دغه خبرې شاه نواز خان ته ورسولې او هغه یې په اورېدو سره ډېر خواشینی سو. د امر وکړ چې ملنګ او د هغه ملګری محمد یار خان دي بندیان او تر کلکې څارنې لاندې ونیول سي چې د دراني د کیمپ لور ته ونه تښتېږي. علي الدین په خپل کتاب کې د شاه نواز خان او صابر شاه ملنګ مصاحبه ثبت کړې ده چې هغه په داسې ډول ده. شاه نواز خان د پیر څخه وپوښتل ویل احمد شاه ورور څه حال لري؟ پیر په جواب کې ورته ویل دی د افغانستان او خراسان پاچا دی او نیت لري چې هندوستان ونیسي او تاسو یوازې یو صوبهدار یاست، تاسو په کوم جرأت داسې خبرې کوئ؟ او بیا یې ورته ویل د هند امپراتور له تاسو سره ښه تمایل نه لري او دی په دې لټه کې دی چې د تاسو څخه غچ واخلي.
دا به ستاسو په ګټه وي چې د احمدشاه سره یو ځای سي او په دې توګه مو عزت او شان لوړتیا پیدا کوي او د هیواد وزارت به په قانوني توګه درکول سي. دغسې او ځینو نورو خبرو پر شاهنواز باندې ښه اغېز ونه کړ. پیر دی په بې ایمانۍ او بې وفایي باندې یاد کړ او داسې خبرې ورته وکړلې چې نوموړي ځوان والي د هغه زغم ونه سوای کولی. د زیات خفګان په سبب باندې شاهنواز خان امر وکړ چې ملنګ بخشي خواجه اسمت الله خان ته وسپارل سي او د ده د امر سره سم خواجه د ده په ستوني کې د ویلو سوو سره په پوتیولو سره هغه ملنګ ووژي. څرنګه چې په محمد یار خان باندې کوم اعتراض موجود نه و نو هغه پرېښودل سو او د بیرته تګ اجازه ورکړل سوله. کله چې احمدشاه د خپل پیر د سرنوشت څخه خبر سو نو ورسره سم یې د لاهور خواته مخه وکړله. د ګجرات پر لور د خپل تګ په لاره کې د سلطان مقرب خان متصرفات په هغه سیمه کې ومنله چې دی په هغه کې مستقر سوی و او بیا شادرې ته راورسېدی او د امپراتور جهانګیر په ښکلې مقبره کې یې ځای ونیوی. دا باید ووایو چې شاهنواز خان د ډیلي څخه د شاهي فرمان او د خپل اکا وزیر قمرالدین خان د مکتوب پر رسېدو سره ډیر ژر خپل ترتیبات نیولي وه، خو دغه چمتووالی ټول د ښار د دفاع لپاره و او د ده پر طرف باندې د دښمن د وړاندې کېدو څخه د مخنیوي په برخه کې کوم څه کار ترسره نه سو. د ډسمبر په 2مه اونۍ کې خپلې خیمې د ښار څخه د باندې ایستلې وې چې د ترتیباتو څارنه او کتنه وکړي. شاید د ده به دا خیال و چې احمدشاه د ځان سره ټوپک نه لري او د لاهور په توپخانې سره به ده ته په اسانۍ باندې ماته ورکړل سي، خو په ویجاړه خونه باندې بری ترلاسه کېدلی نه سي. د حکومت ټول پخواني او مخلص خدمتګاران یا بندیان وه او یا وښتي وه. هغو کسانو چې د ده د ملګرتوب لاپې کولې زړه نازړه او بې علاقې سوي وه. د کاسور افغاني مشران د یحیی خان د ازادۍ لپاره په چل ول لګیا وه او د هغه د خلاصون په برخه کې یې د شاهنواز خان د مصروفیتونو څخه استفاده وکړله او پاته سو عدین بیګ خان پر هغه باندې د ده د دوه مخۍ له امله تکیه نه سوی کېدلی. کله چې احمدشاه په لاهور باندې د یرغل کولو لپاره د ده د ښار دروازو ته راورسېدی نو لاهور په دغسې غمجن حالت باندې اخته و. څرنګه چې شاهنواز خان خوشباوره و نو وایي چې په دغه وخت کې دی خپل پیر غلام محمد ته ولاړی چې د ده د پوځي کارو لپاره دعا وکړي. کله چې یې پیر ناراضه ولیدی نو د هغه په دروازه کې کښېنستی او تر هغو یې د تګ څخه ډډه وکړه چې تر څو پیر ده ته یو کرامت وښیي. نو په آخر کې د ده پیر غلام محمد د ده څخه وغوښتل چې 3 خښتې ورته راوړي. کله چې یې خښتې په دسمال کې تاو کړلې او د ده په مخ کې کښېښودلې نو پیر د مراقبې په حال کې کښېنستی. یو ګړی وروسته هغه وخت چې غلام محمد عادي حالت ته راغی نو خښتې په سپینو زرو باندې اوښتې وې. پیر چیغه کړه ویل ستا بیړۍ به ډوبه سي، ته باید د ظلم څخه لاس واخلې او د خپل پلار لوړ رتبه مامورین آزاد کړې. شاهنواز خان د پیر غلام محمد نصیحت ته توجه ونه کړله او دا یې وویل ښایي چې پیر به د بندیانو کوم غالمغال اورېدلی وي. د 1948 د جولای په 10مه باندې یعنې د احمدشاه د رارسېدو په 3مه ورځ سملاسي افغاني پوځ د سیند څخه پورې وتی او د شالامار د بڼ لوري ته وخوځېدی. خپلې خیمې د هغه په شمال ختیځه خوا کې د محمود بوټي په کلي کې ودرولې. دا وخت شاهنواز خان د ښار څخه د باندې خپل سنګر نیولی و او د سترې قوې او ښایسته انداز جنگي مهماتو سره د یرغلګرو د مقابلې لپاره یې انتظار ایستی. د هغو ټولیو سربیره چې د ده تر خپلې قومندې لاندې وې د پوځي اډې 2 ډیپوګانې تاسیس کړې وې چې یوه یې د خواجه اسمت الله خان تر څارنې لاندې وه چې د 10,000 آسونو سپرو او 15,000 ټوپکوالاو سره د حضرت ایشان په ماڼۍ کې او بله یې د لچین بیګ تر امر لاندې د 15,000 آسونو سپرو او په همدومره شمېر د ټوپکوالاو سره پرویز آباد او درګاه شاه بالور ته نږدې اوسېدله چې پاخه سنګرونه یې درلودله. د ده لور ته د درانیانو په راوښتلو سره ده د کاسور جله خان د احمدشاه د مقابلې لپاره واستوي، خو دغه افغان د خپلو ټولو پوځونو او ټولیو او مهماتو په ګډون د افغانانو سره یو ځای سو. کله چې درانیانو د ملکپور په کلي کې د خپلو پوځي واحدونو د ورځنیو اړتیاوو د ویشلو مرکز ټینګ کړ نو په ورپسې سهار باندې د لاهور د ښار لور ته وړاندې سوله.
دوی له د شاه بهلول او درګاه شاه حسین په میدان کې وه چې خواجه عصمت الله خان بخشي د خپلو 100,000 اسونو سپرو او په همدغه شمېر د ټوپکوالاو سره د هغوی د مقابلې لپاره د خپلو بیلو سنګرونو څخه راووتله او د ټوپکونو ډزې یې ورباندې پیل کړلې. احمدشاه په ډیرو لږو افرادو سره د جګړې تکل وکړ، ځکه په دې پوهېدی چې که هر څومره زیات کسان ولېږي په هماغه اندازه تلفات به ده ته ورسېږي. نو په دې ډول د خپلې اصلي قوې څخه 1000 تنه سپاره ټوپک والا په جلا توګه واستوله. دوی د دشمن په منځ کې ورګډ سوله او خپل پیلتهیز ټوپک یې ورباندې وچلوله. د دشمن د لیکې هغې خواته یې په تراټه ور وځغستله. جګړه ټوله ورځ په همدې شان روانه وه او هیڅ یوې خوا د خپل غوره کړي موقعیت څخه د پرمختګ زړهتوب نه کاوه. شاه نواز خان د جګړې په سهار کوم څوک ملنګ شاه قراب علي ته چې یو پوه کس و، نو د جګړې د نتیجې په برخه کې یې د سلام مشورې په باب باندې ولېږي. هغه داسې پیغام ورته راواستوي، ویل نن ستا لپاره بده ورځ ده، دا به ښه وي چې نن جګړه ونه کړې، سبا به هر ډول او هر چیرې بری ستا په برخه وي. د دغه ځواب پر رسېدو سره شاه نواز د خپل پوځ افسرانو ته او آدین بیګ خان او دیوان کورامل په واسطه باندې پیغامونه ولېږل چې د درانیانو په مقابل کې ورونوځي. د هغوی د خوا څخه فشار د دفاع کولو په ترڅ کې یوازې د خپلو سنګرونو څخه دننه جګړه وکړي. ورپسې دی خپل خیمې ته د استراحت لپاره راستون سو. دی په معمولي وخت کې د آدین بیګ خان او نورو سردارانو سره ډوډۍ خوړلو ته کښېنستی، خو سمدلاسه د ټوپک یو غږ واورېدل سو چې ابدالي سپاره راښکاره سوله او د لاهور د پوځ 200 قزلي باشانو په هغو باندې برید کړی و. ورپسې درانیان په کراره باندې رامخته سول او وروسته بیا په زیاته قوه سره د حملې د نوي کولو لپاره راڅرګند سول. قزلباشان په څټ باندې ووهل سوله او درانیانو دوی تر خپلو سنګرونو پورې پسې واخیستله. دغه کار د بخشي عصمت الله خان په لیکو کې ګډوډي رامنځته کړله او د سمدلاسه د نوي مرستې او قواو غوښتنه وکړه. شاه نواز خان آدین بیګ خان ته امر وکړ چې ډېر ژر په دې باب باندې اقدام وکړي، خو آدین بیګ خان بلې خواته ولاړی او د یو ناظر په توګه ودرېدی، داسې لکه ده چې هیڅ خبره اورېدلې نه وي. خو شاه نواز خان بیا امر تکرار کړ، مګر آدین بیګ خان تر مازدیګر پورې حرکت ونه کړ او لمر لوېدلی و چې د ښار خواته راستون سو. داسې معلومېده چې هندي پوځ د همدغې ورځې د اوربند د مراعات کولو لپاره دا حالت غوره کړ او کله چې د شپې د خوا دوی خپلو مورچلونو ته راستنېدله، نو په دغه وخت کې افغانان ناببره بېرته راوګرځېدله او پر دوی باندې ورتوی سوله. د سپرو مخکنۍ ډلګۍ خپل آسونه راکښته کړله او په چټکۍ سره یې برید وکړ. هغوی په لاهور باندې داسې وژونکې ګولۍ ورګزار کړلې چې دوی یې سربدال او بشپړ پک پک حیران کړله او په خواشینۍ سره تارو مار سوله. بخشي هم د وفادارۍ او اخلاص سره د ادعاګانو په برخه کې تل ځان ښودنه کوله. د خپلو نورو بې تجربه سردارانو په ګډون د جګړې د میدان څخه وتښتېدی. د حضرت شان ماڼۍ د توپخانې د مهماتو په یو محوطې سره مضبوطه سوې وه او د دوی د دفاع څخه وتلې وه، خو دوی ټول مهمات، توپکان او نور جنګي لوازم درانیانو ته پر ځای باندې کښېښودله او په خپله د ښار دیوالونو ته پناه یې وړله. آدین بیګ خان دا وخت په ښار کې دننه و او د بخشي سره یو ځای د زبردست خان حویلۍ ته راغی. دوی زیاته هڅه وکړه چې د قوې په نوي کولو سره بیا هم د باندې ووځي، خو دا کار بیا ګټې و. دوی د شپې په لومړۍ څلرمه کې ښار ته څیرمه پاته سوله او په څرخېدونکو ټوپکونو باندې او توغندیو باندې یې ډزو کولو ته دوام ورکړ او افغانان یې پرې نه ښودل چې د حضرت شان د نیول سوي کلا څخه راوړاندې سي. خو دغو ټولو هڅو کوم ګټور مقصد ترلاسه نه کړ. ښار ته د بخشي او نورو سردارانو په تښتېدلو سره لښکر ټول په ویره او اندېښنه کې ولوېدی. شاه نواز خان هیله درلودله چې د خپل پیل څخه کښته سي او شپه په خیمه کې د خپلو افرادو د تشویق لپاره تېره کړي چې سبا سهار هغوی په لوی قوت سره جګړه بیا پیل کړي. د فکر وکړ چې په دغه ډول به دا حالت لیرې کړي، خو د ده یو خپلوان د ده د هیلې په خلاف باندې هغه دې ته اړ کړ چې د ښار یو د امن ځای ته ځان ورسوي. کله چې د ده پیل د خپلې خیمې څخه د باندې د لیرې کېدو په حال کې ولیدل سو، هغو کسانو چې لا تر اوسه پورې په کیمپ کې پاته وه د ده لاره ونیوله او هرې خواته په تېښته سوله او د ښار د دروازو خواته یې بیړه وکړله. په دغه وخت کې یوې ډلې درانیانو موقع غنیمت وګڼله او په کیمپ باندې ورتوی سوله او هغه یې ټول ونیوی.
حتی په خپله د والي خیمه هم ترې پاته نه سوله او د هغه سامان یې ټول ونیوی او لیرې یې یوړ. هغه وخت چې شاهنواز خان د افسرانو او افرادو د خوا څخه ګورشه پرېښودل سو، په ښار کې خپلو اپارتمانونو ته راوګرځېدی. اوس کوم امید پاته نه و، ځکه د احمدشاه د پیر په وژلو سره د نور د احمدشاه څخه د کوم رحم هیله نه درلودله. په دې ډول تسلیمۍ ته کوم سوال پاته نه و، یوازې په تېښته کې خپل امن ولیدی. نیمه شپه یې ځینو دوستانو ته د اشرفیو د کسونو او هم یو شمېر غلامانو ته د یوې ټوکرۍ جواهراتو په ویشلو سره ښار پرېښودی او ډهلي ته وتښتېدی. په دې ډول لاهور بې دفاع پاته سو. د شاهنواز خان د تېښتې د خبر په خپرېدو سره احمدشاه د خپلې خیمې څخه راووتی او د کوم مخالفت پرته یې د تښتېدلي حکمران کیمپ او پوځي مرکز ونیوی. د یحیی خان یو شمېر وفادارو افسرانو لکه میر مومن خان، میر نعمت الله خان، سید جمال الدین خان او میر امین خان په پټه سره د شاهنواز خان د خوا څخه په دغو میاشتو کې په بندیخانه کې ساتل کېدی. د خوشي کېدو وروسته په سهار کې یوه غونډه جوړه سوله او تصمیم یې ونیوی چې په ګډ ډول به یا د یو هیئت په څېر به د فاتح خدمت کولو ته ځان ورسوي او د لاهور د ښار او د ولایت په ګټه باندې هغه ته تسلیم سي. په دې اساس میر مومن خان دیوان لخپترای او دیوان صورت سنگ ته ولاړله او د هغه څخه یې وغوښتل چې ښار د چور او لوټ څخه معاف او وژغوري. ورونو، زموږ او ستاسو په داستان کې د لخپترای او صورت سنگ نومان ذکر سوله چې نور به هم مخته راسي. لخپترای د هند یو هندو مشر راجپوت یا هندوي سردار و چې د احمدشاه بابا د لښکرو د یرغلونو پر مهال یې د هند په ځینو سیمو کې د هغه مخالفت وکړ. په تاریخي روایاتو کې ډیر ځای د هغه نوم د پنجابي او هندي ځواکونو د لړ سره یاد شوی دی. په ځانګړي ډول د پنجاب او ډهلي د جګړو پر مهال د احمدشاه بابا پر وړاندې د ځایي هندو او سیک مشرانو د ډلې څخه یو هم همدغه لخپترای و چې د مغولو د کمزورۍ له امله یې غوښتل خپل ځان مستقل کړي، خو د احمدشاه بابا د پوځونو پر وړاندې ونه توانېدی. د سیکانو سره یو ځای د احمدشاه بابا پر ضد جګړې وکړلې، خو وروسته د افغاني ځواکونو د لښکرو لخوا ماتې وخوړله او ډېر ځایونه یې د لاسه ورکړله. لخپترای د یو هندو کاټري و چې د لاهور د مالیې وزیر یعنی دیوان په توګه یې په مغولي دور کې د ځایي والیانو لکه ذکریا خان او یحیی خان تر چوکاټ لاندې کار کاوه. هغه بیا د احمدشاه بابا د حکومت په مهال باندې د لاهور د ولایتي ادارې برخه جوړ سو. په هر صورت لخپترای یو هندو نوم دی. دا نوم عموما د هند راجپوت طبقې خلکو لپاره کارېدی. لخپت د سانسکریت او هندي ژبې کلمه ده. لخ یا لک معنا سل زره، پت معنا درلودونکی دی. نو لخپت معنا سوه د لکونو خاوند او رای د هندوانو او ځینو مسلمانانو د دربار لقب په توګه کارېدی چې معنا د سردار، مشر او حاکم. نو لخپترای معنا دا ده چې ډېر شتمن مشر یا د لکونو خاوند او سردار. او پاته سو صورت سنگ، دا هم هندو یا سیک نوم دی. صورت یعنی ښکلا او رنگ او سنگ معنا زمری. نو صورت سنگ معنا یو ښکلی یا زړور زمری. نو اوس راځو خپلې کیسې ته چې میر مومن خان دیوان لخپترای او دیوان صورت سنگ ته ولاړله او د هغه څخه یې وغوښتل چې ښار د چور او لوټ څخه وبخښي. دغه راز دوی ژمنه وکړه چې 10 لکه روپۍ به د جریمې په توګه ورکړي. احمدشاه په دغه ورکړه باندې ډېر خوشحاله سو او ډېر ژر یې خپل افسران د ښار د ساتلو لپاره د باندې واستوله چې وګوري کوم افغان ښار ته داخل نه سي. سره له دې هم زیات شمېر ځایونه او خونې په تېره بیا د مغول محله لوټ او ویجاړ سوه. د حاجي محمد سعید لاهوري په سپارښتنه چې یو ځای یې ویلې وه، هغه ولجه چې احمدشاه د لاهور څخه ترلاسه کړې وه ډېره فوقالعاده وه. د والي او د هغه د کورنۍ د ملکیت او جریمې سربیره قیمتي جواهر او خزانې، زیات جنگي وسایل، د توپکانو په ګډون باندې چې د نواب عبدالصمد خان او ذکریا خان د وخت راهیسې 15 کلونو په اوږدو کې راغونډ سوي وه د ده لاسته ورغله او شفقت خان یې د هغو د څارنې لپاره وګماري. د ښار دننه او شاوخوا ټول اوښان او آسونه د ده افرادو د استفادې او بارونو لپاره لاسته راوړله. د دغو نوو سپرو په حاصلېدو سره 15 یا 6 زره پیاده افغانان د سپرو پوځ واحدونو ته ولېږول سوه او یو پوره اندازه چابکه او د انتقال وړ توپخانه د ده په پوځي وسایلو کې زیاته سوله. احمدشاه 15 اونۍ په لاهور کې تم سو
په دغه موده کې د جمو بنو او د شمالي غونډۍ لرونکو برخو نورو راجاګانو دته د خپلې وفادارۍ او تسلیمۍ د عرض وړاندې کولو لپاره خپل وکیلان او استازي واستوله. دغه راز د پنجاب غوره مشران او ځمکوال دته د درناوي د څرګندولو په خاطر راغله. د لاهور په پایتخت کې سکه ووهل شوله. کله چې احمد شاه د مغولي سترې امپراتورۍ د قوت سره د مقابلې په برخه کې په تیاری نیولو باندې لګیا و، د کاسور د یو افغاني مشر جله خان په وسیله یې په لاهور کې یو ځایي حکومت جوړ کړ چې د هغې حکمران په خپله جله خان و. میر مومن خان یې مرستیال او لخپترای یې د دیوان یا عمومي منشي په توګه و. کله چې احمد شاه په لاهور کې و، ورځ په ورځ د ډهلي څخه داسې اوازې رارسېدلې چې ستر مغول امپراتور محمد شاه د یو ستر پوځ په برابرولو او لیږلو لګیا دي چې د احمد شاه مقابلیت یې ولېږي. د کابل څخه د ناصر خان د تیر شي او ماتې څخه لږ وروسته په هند باندې د احمد شاه لخوا د یو پاخه برید خبر د ډهلي دربار ته رسېدلی و او د هند خواته و خپلو سیمو ته د هغه په اعلامیو کې لیدل کېدلی سي. د هغې اعلامیې یوه نسخه چې د اپریدیو ملک محمد هاشم اپریدي ته په پېښور کې د اپریدیو د قبیلې د مشر یا سپېژري په توګه د هغه د مقرري په هکله صادره کړې وه. ډېر وختي د نصر خان د مرستیال امیر بیګ خان لخوا ډهلي ته استول سوې وه او د روژې د میاشتې په 9 امپراتور ته وړاندې شوله. کابل په اکتوبر کې ونیول سو او د نومبر په لومړنیو ورځو کې ناصر خان د دغه ځای څخه وشړل سو. دا هم ویل سوي وه چې د شاهنواز خان د خوا د لاهور د قبضه کېدلو او د احمد شاه سره د هغه خبرو اترو به دغه حالت کړکېچن کړی وي، خو سره له دې د مقابلې په برخه کې مرسته وسي او یا دا چې وروسته له دې چې شاهنواز خان د احمد شاه سره مقاطعه وکړه نوموړی تقویت ومومي. رښتیا هم هغسې د محمد شاه دربار ناپوهۍ نیولی و. حتی د نادر د یرغل له امله د ژوبلې نوې خاطرې هم د کوم یو افسر د خپلې دندې د پېژندلو او حالاتو د ایجاباتو له امله راویښ نه کړ. دوازړه‌توب، د شورا مخالفت، وروسته پاتې کېدل او لټي دا وخت د ډهلي د حکومت داسې معیارونه وه چې د پارس یرغل کوونکي د خوا د هغه د ګواښ د وخت څخه نور هم زیات شرمناک اندازې ته رسېدلې وه. په خپل امپراتور یو کماکله لټ او تریاکي و. حتی کله چې مات سوی ناصر خان ډهلي ته ورسېدی، یوه اونۍ وروسته د ښار څخه مقدماتي پوځي خیمې د باندې ولېږل سوې، مګر د پوځ د تګ اصلي وخت د 1924 د ډسمبر 3 نیټه وټاکل شوه، خو ورپسې دغه نیټه د ډسمبر 14 ته واوښتله. بیا هم په هماغه ورځ د پوځونو هیڅ ډول حرکت نه سوای کېدلی. تر 3 اونیو پورې هیڅ اغېزمن حرکت ترسره نه سو. ضمناً امپراتور ته دا پیشنهاد سوی وه چې که شخصا په خپله دی د پوځ قمانده او لارښوونه په لاس کې ونه نیسي، د هندوستان راحت خوښوونکي سپاهیان به د افغانستان د پخو او سخت زړو سره مقابله ونه کړي. لیکن امپراتور ناروغ سو او د ده طبیبانو دته د تګ اجازه نه ورکوله. هغه دا هم نه غوښتل چې خپله یوازینی زوی د لښکر په مشرۍ باندې پر خپل ځای باندې ولېږي. سپینږیري صدر اعظم قمرالدین خان د لوی قمندان په توګه او د نواب منصور علي خان صفدر او د جیپور راجا ایشری سنگ د دوی د مرستیالانو په توګه وګمارل سو. دغه راز یوه ډله نور افسران د هغه د مرستې لپاره په دغه ټاکنه کې شامل وه. ډېرې زیاتې پیسې چې ټولې 80 لکه روپۍ کېدلې پر دغو اشرافو او اعزازیانو باندې په پرېمانه توګه باندې وویشل شولې چې هغوی د یو پوځي عملیاتو لپاره خپل ځانونه ورباندې مجهز کړي. خو په کشرانو کې د یو شمېر استثنایي کسانو پرته نور ټول لټان، دارن او بې احساسه خلک وه. نو صدر اعظم قمرالدین خان د پوځ سره د حرکت کولو رسمي اجازه ترلاسه کړله. دا هغه ورځ وه چې احمد شاه لاهور ته نږدې راورسېدی. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه، عبید ولسی ولاړو ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن، شملانی د پلار د جګران دی وطن، دلبر دی جگر دی جانان دی وطن، امید دی ارزو دا
پټو می دورور دی پړو نه دمون شملا می د پلار د چګران دی وطن شملا می د پلار د چګران دی وطن یاد